د ګازي بخارۍ د مسمومیت نه ځان داسې وژغورئ. د هوا د سړېدو سره هغوی چې خپلو کوټو او بندو ځایونو کې د ګازي بخارۍ نه کار اخلي باید چې دا څو مهم او حیاتي ټکو ته جدي پاملرنه وکړي او د خپل ځان او د خپلې کورنۍ د ګاز د مسمومیت کېدو مخه دې ونیسي. هر 1 ساعت وروسته باید د کوټې کړکۍ او دروازې د 15 دقیقو لپاره خلاصې کړئ تر څو چې ککړه هوا ووځي او پاکه هوا راشي. د ویده کېدو نه مخکې باید ګازي بخارۍ بنده او د ګاز ډبې او بخارۍ دواړه د کوټې نه باندې وباسئ او کړکۍ د 15 دقیقو لپاره خلاصې کړئ. د ګازو ډبه باید چې حد اقل د بخارۍ نه 3 متره لرې وي. همیشه باید د ګاز ډبې پایپ او سرکولشن چک او کنټرول شي چې سوری یا لیک نه وي. د ګاز ډبه باید سرچپه کېښودل شي. د ګازو ډبه باید د برقي او نورو لرګي لرونکو بخاریو نه باید ډیره لرې وي. د ګاز د ډبې واشرونه باید زر تر زره بدل شي. د حمام په وخت کې او تشناب کې باید په هیڅ صورت د ګازو له ډبې څخه کار وانخیستل شي. خدای مکه که څوک د ګاز ډبې د استعمال په وخت کې د سرګنګسي زړه بدوالي سره مخ شي باید چې خپله او یا د بل په مرسته تازه هوا ته وویستل شي او مشکل یې که ډیر وي د اکسیجن امکاناتو په صورت کې اکسیجن ورکړل شي او که بیا هم دا امکانات په لاس کې نه وي نو زر تر زره د شفاخانې یا روغتون ته ورسول شي.